خدين روس مصنف وي وهمرش وعند الأخفش أصله هنمرش كجحمرش لعدم فعلل قال ولذلك لم يظهروا دا هم مرش چې دی دا مثال دغه دی چې تضعیف راغلی تضعیف راغلی فی موضع په یو ځای کې تضعیف راغلی نو د دې وزن به څه راځي فعللون به راځي لیکن اخپش دا خبره کوي چې دا د تضعیف مثال نه دی او نه په دې کې کم حرف زاید شته دی بلکې دا اصل کې د ها نه وروسته نون دی او بیا په هغې کې ادغام شوی دی نو اصل کې دا هن مریشون دی نو دا په شانته د جح مریشون دی او بل دا دی چې اخپش دا خبره کوي چې دا مثال د تضعیف شي نو دا بیا د فعللون وزن بشي او دا په کلام د عربو کې نشته دی د عدم فعللین قال ولذلك لم يظهروا ولذلك لم يظهروا دا جواب د سوال دی خبره دا وایي چې دا خبره زه نه منم چې هم مریشون په اصل کې هن مریشون دی ولی که داسې شي نو دا وایي چې نو به اظهار د نون واجب دی دلته او عدم ادغام دام واجب دی ځکه که ادغام وکړي نو به التباس راځي د فعللون سره نو دا جواب کوي چې التباس هغه صورت کې راځي چې کله ملتبس به یعنی چې د چا سره التباس راځي نو هغه موجودی په کلام عربو کې نو دلته چې دی او دا فعللون چې دی فعللون خو نشته دی که نه نو مصنف ځکه وایي چې ولذلك لم يظهروا دا همدې وجې نه اظهار د نون ونه که والزائد في نحو كرم الثاني وقال الخليل الأول وجوز سيبويه الأمرين دلته یو اختلاف دی هغه دا دی چې تضعیف کې کم حرف په تضعیف کې زاید دی اول حرف زاید دی که دویم حرف زاید دی مصنف دا خبره کوي دا وایي چې زاید پکې ثانی حرف دی ځکه قرددون چې دی پای کې اتفاق دی چې ثانی په دې کې زاید دی نو کرمه کې هم ثانی زاید شي او خلیل رحم الله خبره کوي چې اول پکې زاید دی ځکه چې اول ساکن دی او ساکن اولا به زیادتی نو بیا د دینه به تعبیر په سره کې ما تاخره سره کې نو کرمه د فعل وزن دی او سیبوی وای چې نه دواړه جایز دي وجوز سیبویه الامرین سیبوی وای چې دواړه جایز دي ځکه دواړه جایز غنی په دې باندې غنی چې دا دواړو لپاره څه علامه شته دي نو ځکه ورته جایز وای والا تضاعف الفاء وحده وس مصنف هغه موازی ذکر کوي د زنرستو چې کم کې چې تضعیف کیږي او په کم کې نه کیږي نو مصنف وایي چې تضعیف د فا یوازې به نه کیږي تضعیف د فا دا به یوازې نه کیږي او که عین کلمه کې تضعیف شوی نو بیا پا کې به هم تضعیف کیږي په ثلاثیو کې دا ټکي به سره یاد ساتي نو یوازې به په پا کې نه کیږي ځکه چې حرف چې دی نو څه دی دا تضعیف سره وړي که ته داسې وکړې چې دې ځای کې تضعیف وکړې نو حرف تضعیف به راوړی که نه دلته نو بیا د عین نه مخکې به دا دغه راوړی دا تضعیف به د عین نه مخکې راوړی او یا به د عین نه وروسته راوړی نو که مخکې راوړی نو بیا ابتدا بساکن راځي او که وروسته راوړی نو بیا خو فصل راځي په حرف اصلي سره او دا په کلام د عربو کې ثابت نه دی نو وحدها دې سره اعتراض وشو د مرمری سنه ځکه چې په دې کې تضعیف د عین کلمې هم پکې راغلی دی ونحو زلزله وصيصية وقوقيت وضوضيت رباعي وليس بتكرير لفاء ولا عين للفصل ولا بذي زيادة لأحد حرفي اللين لرفع التحكم په دې باره سره اوس مصنف په غرض د په دې اعتراض دا دی چې تا ویل چې د فا کلمه کې تضعیف نه کیږي نو حال دا دی چې په دې مذکوره مثالونو کې تضعیف شوی دی لکه زلزله شو اخیره پورې دا مثالونه ذکر کړل نو دې جواب دا کوي چې دا صیغې د رباعي دي دا ټولې صیغې منافي دي چا سره نو ثلاثي مزید سره او موږ دا خبره کړې وه چې تضعیف د فا په ثلاثي کې نه راځي نو زلزله خو د فعلله په وزن دی نو وليس بتکریر الفاء په دې مذکوره مثالونو کې تکریر د پا نشته دی نه په عین کلمه سره فصل راغلی دی بین
مکررین او نه پکې حکم شوی دی په چا سره په زیادت د دوه حروف دلین سره لدفع التحکم د وجه د دفع کولو د ترجیح بلا مرجح نه یعنی که واو زائد کې نو لکه مثال یې څه ویلی دی په دې قوقیتو او زوزیتو کې نو ترجیح به څه راځي بلا مرجح راځي او که یا پکې زایده کې نو بیا هم ترجیح بلا مرجح راځي وکذلک سلسبیل خماسین علی اکثر او دا رنګ سلسبیل د خماسی مزید دی په وزن د پا للیلون کې فا کلمه کې تضعیف نشته دا اکثر قول دی او بعض ویلی دی چې دا رباعي مزید دی لکه څنګه چې مخکې د هغې بحث وشو وقال الکوفیون زلزل من زل وصرصر من سر ودمدم من دم لاتفاق المعنى کوفیین جایز ګڼي تکرار د څه تکرار د فا کلمې وحدها لکه زلزله کې تضعیف د فا شته دی ځکه چې دا مشتق دی د زلنه او سرسره چغې ته وایي دا مشتق دی د سرنه او دمدمه دا مشتق دی د دمنه په معنی د چا سره دی په معنی د حلاکت سره دا ټول د کوپیونو په نسبت باندې ثلاثي مزید دی چې تکرار پکې د فا کلمې شوی دی او دا په وزن د فعلون دی لاتفاق المعنى دلیل په څه دی دلیل په دا دی چې د دواړو ترمنځ اتفاق دی په معنی کې نو مشتق د زلزله او مشتق منه د زله په دې کې څه دی اتفاق دی مشتق د زلزله او مشتق منه د زله کې نو مشتق منه کې چې دی نو یو ځای پکې نشته دی او زلزله کې شته دی نو معلومیږي چې د دې تضعیف جایز ګڼي چې دوی د دې تضعیف څه ګڼي جایز ګڼي خدین وروسته مصنف وایي کالهمزة اولا مع ثلاثة أصول فقط فأفكل أفعل والمخالف مخطئ وإسطبل فعل دی عبارت مقصد دا دی دا کالهمزة دا عطف دی په کالتضعیف باندې نو دویمه قاعده اوس دلته ذکر کوي اوله قاعده بیان کړه کالتضعیف کې اوس کالهمزة دی کې دویمه قاعده ذکر کوي حمزه چې څه راغلي کالهمزة چې هغه راغلي اولا مع ثلاثة اصول چې درې حروفي اصلیو سره راشي نو څه به کېږي نو غالبا به دا څه وي زائد به وي غالبا به دا زائد ځکه چې مشتقاتو کې چې مونږ ته دا پته ولګېده نو اوس دلته څه وایي اټکلي غونده کې فیصله به کوو اټکلي فیصله به کوو لکه افکلون کې چې واخلې نو دلته په اول کې دا په اول کې څه شی دی حمزه په اول کې څه ده راغلی ده حمزه په اول کې راغلی ده د دریو اصولو سره نو دا حمزه سره دا زائد ده لکه افعلو وزن دی او زمخشري وایي چې افعلون نه دی بلکې دا فعلون وزن دی ځکه مصنف وایي چې المخالف مخطئون مخالف خطا شوی دی او بله خبر دی کې دا نه چې دا افکلون چې دی دا د چا علم شي نو دا به غیر منصرف شي او فعللون چې دی او فعللون وزن که فعللون وزن باندې شي نو بیا دا څه دی غیر منصرف نه ګرځي بیا غیر منصرف نه ګرځي و اسطبل فعل كقرطعب اوس دلته اسطبل چې دی اسطبل کې حمزه اصلي ده ځکه چې دا د درې حروف اصلیو سره نه ده راغلي نو درې حروف اصلیو سره نه راغلي بلکې د دې کې دریو باندې یو زیات دی لکه قرطعب شو والمیم كذلك وزيادة المیم تاته خي چې میم په کوم ځای کې راځي نو میم هم د همزې په شانته دی په اکثر مواضعو کې به دا زاید راځي چې کله مع ثلاثة اصول کنه درې ورسره ومضطردة في الجاري على الفعل او زیادت د میم په اسماو کې جاری دی على الفعل جاری دی په فعل کې یعنی چې د فعل نه مشتق شوی لکه اسم فاعل اسم مفعول اسم تبذیل ضرب اعلی مصدر میمی نو داسې به راځي لکه هغې مثال لکه مستفعیل شو او مضرب شو مضروب شو دا ټول مثالونه واله والیا زیدت وزیادت الیا خی چې یا کوم ځای کې زیاتیږي والیا زیدت مع ثلاثة اصول فصاعده الا في اول الرباعیه
بله چې د حروفونه د حروف زوایدو نه یاده یا هم زایده راځي غالبا د درې حروف اصلي سره یا زیات د درې حروفونه برابره خبره ده که دا په اول کې لکه یضربو او که په وسط کې لکه رحیمون او که په آخر کې لکه اللیالي یا داسې ده چې یا د دریو نه زیات حروفو سره راشي نو دا به هم زاید وي لکه سلسبیل الا فی اول الرباعي دا مستثنا مفرغه ده یعنی زیدت فی جمیع المواضع زیادی کی و په ټولو ځایونو کې الا چې کله په اول کې اول د رباعي کې راغلي او وروسته د دې نه څو حروف راغلي 4 حروف اصلي ترې راغلي نو بیا به دا اصلي لکه د هغې مثال چې دی یستعور شو الا فيما يجري على الفعل دا استثناء ده ما قبل نه چې یا د 4 حروف اصلي سره راشي نو زائد به مګر هغه وخت کې چې دا یا د 4 حروف سره راغلي په اسماو کې راغلي چې هغه سوي هغه اسما جاری على الفعل اسما جاری په فعل باندې نو بیا به هم زائدي لکه یدحرجو دا چې کله علم والی نو دا یا په دې کې زائدي نو ولذلك كان يستعور كغضرفوت وسلحفية فعلية دم دی وجنه یستعور چې د خماسي دی نو فعللول وزن دی ده لکه د غضرفوت په شانته او سلحفیه چې دی فعلیه وزن دی نو یا زائده ده ځکه چې دا منځ کې راغلی ده والواو والالف زيدتا مع 3 اصول فصاعده الا في الاول واو الف دا دواړه به زائد راځي د درې اصول سره بازي یا زیات د درې سره لکه پس کې لکه جوهر ضارب جدول وغیرہ په دې کې مګر که په اول کې وو دا به زائد نه بلکې دا به اصلي ولذلك كان ورنتل كجحنفل نو د دې وجنه چې واو الف په اول کې زائد ناراضي نو ورنتل کې دا واو اصلي دی په وزن د فعنللن دی لکه جحنفلن ولکه جحنفلن حدين رستوي والنون كسرت بعد الألف آخرا وثالثة ساكنة نحو شرنبث وعرند واضطردت في المضارع والمطاوع والتاء في تفعيل ونحوه وفي نحو رغبوت وأخيرا پوری دا بیان مسله شروع و د حروف زوائدو چې دا حروف زوائد په کوم ځای کې برازي پس د الف نه په اخر کې لکه سکران عثمان الف نون دا به پکې راشي نو یو خبره وثالثه ساکنه او دارنګ دا نون سیوا کېږي په دریم مقام کې چې دا ساکن وي نحو شرنبثون دا شرنبث ویل کېږي زګو لاسونو خپو والاته نو دې کې دا نون دا په دریم مقام کې دی او دا ساکن دی د دې مخکې نون زیادت بس د الف نه په اخر کې راغلی و عثمان سکران وغیرہ عریان سرحان دا ټول الفاظ نو وعرندن او دا بل مثال ذکر کوي چې نون په دریم مقام کې ذکر شوی دی او ساکن دی عرندن نو دلته نون دریم مقام کې دی دا په ضمتینو استعمالیږي دام غلظت ته وی سخوالی ته ویل کېږي معنی غلظت او سخوالی دی واضطردت فی المضارع والمطاوع او قیاسی دی زیادت دی د دې نون په مضارع کې او په مطاوع کې د مضارع نه مراد څه دی د متکلم مع الغیر صیغه ده
نو برابر خبره ده چې کدا د مجرد صيغه او کدا مزید صيغه خو د دې نه هغه نون مراد ده چې کوم نون سي د اتینو نه چې هغه د حروف مضارعت نه د حروف مضارعت نه هغه په متکلم مال غیر کې راځي په غيو صيغه کې صرف راځي والمطاوع او د مطاوع نه باب انفعال مراد دی ځکه چې د ټول نه لوی خاصیت چې دی د باب انفعال هغه څه دی هغه مطاوعت دی نو د دې وجه نه په دې باب ته مطاوع ویلی دی مطاوع بابونه خو نور هم شته دی خو د دې نوم په دې باندې دای بالکل په دې باندې مسمى کړی دی ځکه چې د دې خاصیت اهم خاصیت څه دی مطاوعت دی مطاوعت دا خاصیت دی والتاء في تفعيل او تی سوا کیږي پس کې په باب تفعیل کې ونحوه او د دې په مثل په باب تفاعل کې باب تفاعل کې باب تفاعلل کې په ډیرو بابونو کې سوا کیږي په ابتدا کې ونحوه وفي نحو رغبوت او دارنګي په مصادرو کې په بازو کې لکه رغبوت شو فعلوت وزن ده جبروت مخکې دا تیر شوي دي په مصادرو کې دا ټکي راغلي والسین اتردد فی استفعل سین چې دی دا قیاسی دی زیادت دی یا کثیر دی زیادت دی په باب استفعال کې استفعل نو استقامه استکرمه په دې ټولو کې وغیره په دې کې راځي خو په باب استفعال کې سین او تی په کې دواړه سیوا کېږي خو لیکن دلته دا فی الحال خبره د سین کوي وشدت فی اصطاع او شاذ دي زیاتې کېدل د دې سین په اصطاع کې اصطاع کله چې د بابي افعال صيغه شي نو اطاعي نو په دې فتحې د حمزه باندې او که په فتحې د حمزه باندې نه نو به مخکې دا خبره ذهن ته ستا براغلی چې دا په اصل کې استطاع ده به باب استفعال له نو تی د باب استفعال به بدل ته حذف شوی پکې وشدت فی اصطاع او شاذ دي زیات کېدل لسین په اصطاع کې چې دا صيغه د باب افعال ده دا صيغه د باب افعال ده